سلامونه ملګرو. هیله ده چې وخت مو په خیر پیل کړی وي. سید سمیع الله نصرت یم او د واټر جیم د انلاین کلاس درس درکوم. ملګرو، زمونږ دغه کوم درس چې دی دا په واټر جیم باندې دی، د واټر جیم د سافټویر په اړوند دی چې د هغه نه مخکې مونږ خپل درس شروع کوو. نو مونږ به راشو خپل هغه اصل موضوع ته به داخل شو. واټر جیم دی، کلاس د واټر جیم دی ملګرو. زه یې درته وړاندې کوم. په دې کلاس کې به د خیره سره مونږ او تاسې ځینې موضوعات دي هغه وایو، هغه به څنګه کوو، زده کوو. چې د هغې د جملې نه چې دی مونږ به انټروډکشن ټو واټر سپلای سکیم دی، د واټر سپلای سکیمونه به پیژنو، شبکات به پیژنو چې څه ته وایي او په څو ډوله دي، کوم چې په کوم ډول تعریفېږي، دا ټول به وایو. estimation of water demand دی، د ضرورت وړ اوبو مقدار به محاسبه کوو، څنګه دا ترلاسه کولی شو. introduction to water gym software دی، واټر جیم سافټویر باندې کې خبرې کوو چې دا په خپله څه دی، څه دپاره استفاده کیږي. understanding survey plans دی، سروې پلان باندې به خبرې کوو. په دې به انشاءالله زه په تفصیلي شکل سره خبرې کوم، ځکه که چېرته تاسې په سروې پلان پوه شئ نو معنا دا ده چې تا د پای سکیم پر سروې باندې هم پوهیږئ، په هغې به هم پوه شئ. لیاوټ آف واټر سپلای سکیمز دی، د واټر سپلای د سکیم لیاوټ باندې به خبرې کوو. assigning material length and diameter دی، length او diameter یا قطر د مواد، کوم ډول مواد من کارو د پایپ لپاره، دا به مشخصو پکې. assigning water demands دی، water demand ور معرفي کول دي. design and computation of schemes دی، ډیزاین به یې کوو. د ده نه مخکې یو elevation of junction points دی، دغه ارتفاعات به ور معرفي کوو. او چیک به کوو د ډیزاین دپاره، چیک آف ډیزاین ویت انټروالز دي، انټروالونو سره به دوی چیک کوو چې آیا په دغه انټروال کې زموږ ډیزاین صحیح راغلی که نه دی راغلی. بیا به پرنټینګ ډراوینګ ډاکومنټس دي، دا به څنګه کوو، پرنټ کوو. نو دغه موضوعات به بخیر مونږ څنګه کوو، په دې کلاس، په دې انلاین کلاس کې به ټول لولو. راځو مخکې د ده نه چې مونږ درس شروع کړو د واټر جیم اړوند، مونږ باید د واټر سپلای باندې لږ څه پوه شو. د واټر جیم کې تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو په واټر سپلای باید حتما پوه شئ. که په واټر سپلای مونږ پوه نه شو، واټر جیم معنا نه لري. یعنې تاسې پوهنتون کې به هم لوستي وي، نو دا ډیره مهمه ده. د اوبو رسولو د شبکو پیژندنه ده، لکه مونږ چې وویل چې انټروډکشن ټو اف واټر سپلای سکیمز دي، نو دا خپله شبکه چې شته وایي د اوبو منظم سیستم دی چې یو ښار یا کلي ته صحي اوبه رسوي، دې ته پایپ سکیم یا د اوبو رسولو شبکه وایي. دا عموما په درې ډوله دي. یو جاذبوي سیستم دی یا ګریویټي سیستم چې ورته وایي، ګریویټي پایپ سکیمز دي. پمپنګ سیستم دی، پمپنګ سکیمز دي. او کمباینډ دی، کمباینډ هم جاذبوي دی هم پمپنګ سیستم دی. جاذبوي سیستم یې کوم سیستم دی، پمپ دی، ټول باندې خبره کوو. مونږ جاذبوي سیستم هغه سیستم دی چې اوبه د ځمکې د جاذبې د قوې له اثره پکې حرکت کوي. مثلا د یو غر په څنډه کې یوه چینه ده، د دې چینې ته مونږ پایپ لګوو، په خپله لاندې ساحې ته چې مونږ راوړو د دې د ارتفاعګانو ترمنځ تفاوت موجود دی، چې دغه تفاوت له اثره جاذبې قوه اثر کوي. یعنې دلته که مونږ اوبه ښکته نه د بره نه ښکته خواته راوړو، جاذبې قوې له اثره د اوبه په حرکت راځي، نو دغه جاذبوي سیستم ده، دا په خپله د جاذبوي سیستم په نوم سره یادیږي. بل د پمپنګ سیستم دی. پمپنګ سیستم لکه تاسې به عموما په ننګرهار، لغمان، ځینې ساحې د کونړ، نور ولایتونه مثلا کابل، دا ټول هغه ځایونه دي، دلته به تاسې لیدلي چې څا وهل کیږي، د څا نه اوبه د پمپ واسطه اخیستل کیږي، یو جګه ذخیره جوړیږي، ذخیرې ته ځي، د ذخیرې نه وروسته دغه اوبه چیرته ځي، دا اوبه یوزرو ته ورځي، څوک چې استفاده کوي خلکو ته ورځي. نو پمپنګ سیستم چې دی دلته پمپ لګول کیږي، یا څا نه یا د بل یو ریسورس د واټر ریسورس نه چې د اوبو هره منبع د هغې نه اوبه په پمپ واسطه اخیستل کیږي، د پمپ واسطه باندې ټول یوزرو ته اوبه ښې رسیږي. یعنې د پمپنګ سیستم چې دی د پمپ واسطه یوزر اوبه ترلاسه کوي، ډایرکټ هلته ځي. بل کمباینډ جاذبوي
او پمپ سیستم دی. دا مې لکه مخکې وبخښئ تشریح کې وویل د پمپ سیستم دا هغه سیستم دی چې یو ځل د پمپ واسطه اوبه یوه جګې ذخیرې ته یو جګ ځای ته لیږل کېږي، هلته ارتفاع پیدا کوي، بیا د ځمکې د جاذبې له اثره دغه بیرته یوزرو ته ځي. نو دې ته کمباینډ سیستم وایي. پمپ سیستم د پمپ واسطه ځي او کمباینډ سیستم چې دی هم دلته د پمپ نه استفاده پکې کېږي او هم پکې د جاذبې قوې له اثره استفاده کېږي او یوزرو ته اوبه رسول کېږي. بل د سروې پلان دی. موږ به په سروې پلان باندې خبره کوو. په دې به زه لږ ډېرې خبرې وکړم. د اوبو رسولو د پروژې د ډیزاین او تطبیق نه مخکې باید سروې ترسره شي. کله چې تاسې سروې ترسره کوئ او هغه سروې پلان د ډیزاینر لپاره چمتو کوئ تر څو په واټر جیم باندې ډیزاین وکړي، نو تاسې باید هغه لپاره په ساحه کې ځینې مشخصات او ځینې معلومات راجمع کړئ چې هم اجتماعي سروې پکې شاملېږي او هم تخنیکي سروې پکې شاملېږي. په اجتماعي سروې کې تاسې ځای د وګړو نفوس پیدا کوئ چې دغه خلک څومره نفوس لري، څو فامیله دي، څومره اوسیږي. بیا د دې خلکو د ژوند سطحه څنګه ده، د ژوند سطحه هم ګورئ. مثلا د دوی د اوبو استعمال څنګه دی، خاریتي سیستم دی، کلیوالي سیستم دی، شاور استفاده کوي نه استفاده کوي، کمود استفاده کوي نه استفاده کوي. دغه ټول هغه شیان دي چې دا تاسې نظر کې نیسئ، ځکه همدې ته بیا واټر ډیمانډ پر کپیټا باندې ټاکل کېږي. نو لومړی به تاسې د وګړو نفوس پیدا کوئ. کله مو چې د وګړو نفوس هغه ټوټل هر ځای کې په هر ځای کې چې پایپ لګول کېږي، جوینټ لګول کېږي، شیردان ورکول کېږي، هاوس کنیکشن ورکول کېږي، د هغې ځای د نفوس به بیل بیل لیکئ. ټوټل نفوس به محاسبه کوئ. اوبو سرچینه څه شی ده؟ ګریویټي سیستم دی، پمپینګ سیستم دی یا کمباینډ سیستم دی. کوم سیستم دی؟ اوبو سرچینه به مشخصوئ چې تاسې دا اوبه د څه شي نه اخلئ، دا باید تاسې مشخص کړئ. د هغه نه وروسته تاسو ټوپوګرافیک سروې ترسره کوئ. په ټوپوګرافیک سروې کې څه کوئ؟ تاسې د چینې لوکیشن یا د اوبو د ریسورس چې کوم دی، منبع چې کومه ده، د هغې چې شی را ترلاسه کوئ، کوردینات، هغه کوردینات ځان سره رسوئ. پلاټ ترسره کوئ، مکمل لیوټ ترسره کوئ. تاسې یو ځان سره یو سکیج اخلئ په ورقه کې. هر ځای ته چې ځي د جوینټ 2500 2500 300 500 متر شاوخوا کې جوینټ کې نقطه تاسې اخلئ. الیویشن یې حتما یاداشت کوئ ځان سره. الیویشن کوردینات ته دې ځان سره اخلئ. ذخیرې دپاره ځای مشخص کوئ چې د کمې ذخیرې نه په جګ ارتفاع زه ذخیره جوړه کړم تر ټول ځي ته ترې اوبه لاړې شي. یا کوڅه ده، د کوی لوکیشن مشخص کړئ، د څا لوکیشن مشخص کړئ، د ذخیرې لوکیشن مشخصوئ ورته چې کوم ځای کې زه ذخیره جوړوم. لوکیشن معلوم دی. هغه نه وروسته سولر دپاره یې کوم ځای مشخصیږي، سولر پمپ سیستم په سولر یې کوم ځای کې نصب شي باید دا ځایونه مشخص کوئ. لوکیشن اخلئ. د پیپ طول چې د دې ذخیرې نه کوم کلي پورې اوبه ځي، کوم کوره پورې اوبه ځي، هغې ځای پورې لاین کش کوئ، ځان ته سکیچ کې طولي اخلئ، هر جوینټ کې کوردینات اخلئ. دا ټول به ځان سره څنګه کوئ؟ مشخص کوئ. د ښار د پرمختګ کچه به معلوموئ چې دا ما مخکې مو ویل د ښار پرمختګ په کوم اساس دی. دلته دغه نفوس څومره رشد کوي، یو مسله پکې دا هم ده. لکه څنګه چې استعمال پورې اړوند دی، نفوس څومره رشد کوي. عموما په افغانستان کې نفوس د 2% نه 3% پورې نیول کېږي. کلیوالي ساحو کې څومره دی، ښاري ساحو کې څومره دی. تاسې به دا مشخص کوئ. د اوبو د سرچینې د مقدار اندازه به اخلئ. ساده 100 متره لاندې اوبه راوځي، دا به مشخص کوئ. دا د اوبو د مقدار دغه چې ارتفاع څومره، دا تاسې د تجربو نه د نور کویان چې وهل شوي د هغې نه هم ترلاسه کولی شي. پوښتنه به کوئ چې دلته څومره اوبه په څومره مترو کې اوبه راوځي، نورو کویانو کې څومره مترو کې راوتلي دي. یا چینه ده، چینې ته چې تاسې ورځئ هلته به تاسې دغه د چینې د اوبو مقدار پیدا کوئ. ځان سره فکر وکړئ. مثال زه وایم، یو 20 لیټره یا 10 لیټره بوشکه واخلئ، لاړ شئ چینه اوبه یو شي کې راغونډې کړئ چې په یو د مخرج یو شي. نو دلته به دغه یو دم د بوشکه کېږدئ او سټاپ واچ به آن کړئ. وګورئ چې په څو ثانیو کې دغه بوشکه ډکېږي. څو ځلې دا طریقه تکرار کړئ او سطح وباسئ د ټولو. بیا تاسې وګورئ چې پر سیکنډ دغه اوبه راواخلئ، تقسیم د هماغه ثانیو کې څومره ثانیو کې دا تقسیم کړئ، تاسو ته به لیټر پر سیکنډ د اوبه درکړي چې دې ذخیرې د چینې د اوبو اندازه څومره ده. دا به تاسې دپاره څنګه کړي؟ درکړي. د ده نه وروسته چې دا معلومات تاسې ټول راجمع کړل، خپل سروې هغه اجتماعي فورمونه
او ټول مو ډکه کړل هغې کې قیموموس فورمونه هم دي قیمتونو فورمونه دا ټول مو ډک کړل راځئ به بیا به تاسې په اټوکیټ کې د ده لپاره یو پلاټ رسموئ چې انشاءالله د ډیزاین په ورځ به چې موږ واټر ډیم شروع کړم زه به په پلاټ تاسې سره خبره وکړم چې پلاټ څنګه جوړیږي په پلاټ کې کوم شیان مشخصیږي سروې پلان زما څه شی دی څومره شیان پکې دا ټول به پکې ګورو انشاءالله نو دا به تاسې جوړوئ سروې فورمونه به مکملوئ دا به تاسې ډیزاینر ته تسلیموئ د هغه نه راځم وروسته چې کله د ډیزاین برخه شروع کوئ مخکې د نه چې تاسو ډیزاین شروع کړئ په هغې تاسې مجبور یاستئ ضرورت وړ مقدار محاسبه کوئ همدې کلي دپاره چې تاسې سروې ترسره کړه دا کلی څومره اوبو ته اړتیا لري نو دا به تاسو څنګه کوئ برابروئ ښه مخکې موږ هم وویلې که نه چې دغه د اوبو سیستم دا په څو ډوله دی جاذبوي پمپ سیستم کمباینډ سیستم او دا دی نو کله چې موږ د یو ښار دپاره د اوبو مقدار پیدا کوو دا ترلاسه کوو نو باید د ښار نفوس معلوم شي تر څو مهمه دا ده چې تاسو د ښار نفوس محاسبه کړئ بله موضوع دغه عموما شبکات چې دي د اوبو دا د 15 نه 30 کلونو دپاره ډیزاینیږي نو تاسې مجبور یاستئ چې دلته دغه د ښار یا د کلي رشد هم پیدا کړئ چې د 2% نه الی 3% پورې نیول کېږي مخکې موږ هم په دې باندې خبره وکړئ هغه نه وروسته دغه د اوبو تقاضا تاسې پیدا کوئ چې دغه کلی څومره فی نفر دپاره څومره اوبه زه ونیسم په نظر کې کله چې تاسې دا ونیسئ عموما د ښاریاتو دپاره دا بیل نیول کېږي کلي دپاره بیل دغه د اوبو د مصرف اندازې مختلفې دي پخلي دپاره بیل اندازه ده د ځان وینځلو دپاره بیل اندازه ده اودس دپاره بیل اندازه ده د څښلو دپاره بیلې اندازې دي دا ټولې دغه دي چې دا بیا ټول یو ست کېږي او پر کپیټا راوځي عموما د ښار لپاره دا 1.5 لیټر پر ډای باندې د یو نفر دپاره یا لیټر پر کپیټا دی پر ډای دا نیول کېږي او د کلیو دپاره د 25 نه 50 لیټرو پورې که چېرته کلي پرمختللي وي شاور او دا شیان سیستم وکاروئ نو تر 80 لیټر پورې هم په نظر کې نیولی شئ نو یو نفر دپاره به تاسې څومره اوبه ونیسئ دومره اوبه په نظر کې نیسئ د هغه نه وروسته چې تاسې مثال دغه معلومات ترلاسه کړه نو مثلا دغه د کلي نفوس 2.5 دی 2.5 فامیله دی او د رشد ضریب 2% دی دې کلي لپاره موږ د 20 کال لپاره پروژه ډیزاینو نو د 20 کال لپاره تاسې دغه د اوبو د نفوس مقدار اول پیدا کړئ چې د دې کلي د نفوس څومره دی نو تاسې به راشئ دلته به مختلفې طریقې دي ډېرې طریقې موږ لرو نو د هغې څخه یوه طریقه د مرکب ربح فرمول دی چې پی مساوي کېږي پی یو هغه اوسنی نفوس ضرب یو جمع آر رشد څومره دی کل په توان د ان چې دی د کلونو تعداد دی 20 کلونه مثال لپاره دا ورکوي نفوس چې دی 2.5 فامیله دی او هر ارګان د فامیل لپاره خپل نورم لري کلو بیارغونې پراختیا وزارت چې دی د 9 نفره په یو فامیل کې نیسي خو هر څوک خپل نفوس نیسي نو که چېرته موږ راشو 2.5 ضرب یې وکړو نو 1950 به شي د دې کلي اوسنی نفوس 1950 نفره دی که 20 د کار دپاره موږ محاسبه وکړو نو پی به مساوي شي 1950 ضرب یو جمع 0.02 هغه 2% چې په 100 تقسیم کړي نو 0.02 به شي یعنې فیصد نه یې واړوئ بل په توان د 20 نو دا به د 20 کلونو را روان دپاره د دوی 2600 نفوس لاسته راشي نو دومره نفوس کېږي آینده درسونو کې به انشاءالله موږ دغه د اوبو مقدار څنګه پیدا کوو د اوبو مقدار فی جوینټ دپاره څنګه پیدا کېږي په دې باندې خبرې وکړو او راتلونکي ټول درس به موږ څنګه کوو په دې وکړو تر هغې تاسې ځان سره دغه درس زده کوئ دغه کوم درس چې مو لوسته دا ځان سره بیا تکرار کوئ نور مو په الله سپارم